من وأختلي أو هم مخلونكي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون او لږ غونډه په یاد ولرئ موږ له تاسو نه کلک پیمانه اخیستی وو چې په خپل منځو کې یو د بل وینې مه تویوئ او نه یو بل له کوره بې کوره کوئ تاسو د دې اقرار کړی وو تاسو په خپله په دې شاهدان یې ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ونن همدا تاسو یاست چې خپل ورونه وژنئ خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ د ظلم او زیاتی په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوي او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسو په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروي په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل له سره پر تاسو حرام نو آیا تاسو د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي نو له تاسو نه چې کوم خلق داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسیږي او په آخرت کې به د ډیر سخت عذاب په لوري ورګرځول شي الله ستاسو د دې حرکتونو څخه به خبره نه ده اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیسته ده د دې عمل نه به په سزا کې اساني راوستل شي او نه به مرسته وسره وکړي شي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون من موسی ته کتاب ورکړ له هغه وروسته مو پر لپسې پیغمبران ولیږل په پای کې مو عیسی ابن مریم له روحانه نښانو سره ولیږل او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه هر کله چې کوم پیغمبر ستاسو د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسو ته راغلی دی نو تاسو ورڅخه سرکشي کړې ده څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي نه اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی له دې کبله هغوی ډېر لږ ایمان راوړي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اوس چې کتاب هغه ته د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوانه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې
او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم نو د هغه له منلو انکار وکړ د خدای لعنت دی وی په دې منکران بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بده وسیله ده چې پر هغه سره دی خپل ځانونه ډاډه کوي په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي نو ځکه دوی د غضب لپاره د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم کله چې هغه ته ویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړي نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنی د بنی اسرائیل نسل ته راغلي دي له دې صحیح باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي په داسې حال کې چې هغه حق ده او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوانه له هغو سره موجود خنو هغو ته ووایه که تاسو پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسو ته راغلي وه نو لدينا مخکې د الله هغه پیغمبران ولې وژل چې په خپل د بنی اسرائیل په نسل کې زیږیدلي د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 92 آیت څخه اوري. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسو ته موسی له ډول روخانه نښانو سره راغی بیا هم تاسو داسې ظالمان وي چې د هغه د تشاش و خوشکای مو خپل معبودون یو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړی چې پر تاسو باندې د تور غره پر راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی وو. موږ تاکید کړی و چې کوم هدایت در لیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کېږدئ وایې اورئ. ستاسو پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. وایه که تاسې مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته وایي چې د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسو لپاره خاص ګرځول شوی دی نو تاسو ته ښایي چې د مرګ هیله مند شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپل لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله خبر ده. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن
الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. توبه هغوی له بل هر چانه د ژوند هریسان مومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نشي څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. قل من